ښه موږ تاسو لیر ټولز وایو د لیر ټولز لپاره راځو فارمیټ ته ورقه بدله کړو موږ چې د لیر ټولز لپاره راځو فارمیټ ته فارمیټ کې لیر ټولز ته لیر ټولز کې خبرې چې میک آبجیکټ لیر کرنٹ لیر پریویس صحیح ورته چې میک آبجیکټ لیر کرنٹ دې هم کولای تاسو انتخاب کړئ چې میک آبجیکټ لیر کرنٹ صحیح دی کله چې انتخاب کړئ تاسو معنا یعنی کوم لیر چې انداز موږ جاری دی دا کوم آبجیکټ چې انتخاب دا هغه ته تبدیل شي صحیح دی تبدیل نشي دغه لیر د کرنٹ شي اوس ګورئ د صفر لیر کرنٹ دی کنه ورته دا لیر د کرنٹ شي کله انتخاب کوم دا لیر کرنٹ کې ګورئ پلی اکسس په نامه زه کله کار کوم دی لیر کې وکړږي صحیح شو پوه شئ باندې میک اپ لیر کرنٹ مطلب دا چې زه کوم آبجیکټ انتخاب کوم دا غي لیر ته جاری شي د دې جاری کول شم چلته ورچم چې ال ای او بیا راشم هغه لیر چې کوم یو ځای کې دی وایي چې راشي شو دې مطلب دا ګور خو ته لیر دی کنه چې هر یو لیر وګړه مګ باندې دی انتخاب کوم ته چې کار دې کرنٹ کولای شم ما کولای تاسو انتخاب وکړئ چې میک آبجیکټ لیر کرنٹ هر آبجیکټ چې تاسو په اسانۍ سره مثلا دغلته دا فکر وکړئ دا لیر جوړ شوی دی مدن دی د دې نوم شي دی کوم ځای کې بل ټوم دی فقط دا لیر وکړه دا انتخاب مو ته چې کار دی صحیح شو دا چې دې آبجیکټ باندې دې لیر کې وکړئ ګورئ تاسو یې دا لیر ته انتخاب کړه خو نه شو دا ځکه ونه شو چې دغه لیر هم چې د صفر لیر دی خو صرف په دې کې کلر تغییر کړو صحیح دی یو لیر مطلب دا لیر ګورئ تر روښانه ده چې دې کلر دی بدل شي ګورئ ورته چې د گرین کلر دي شي کنه لیر صفر دی خو کلر بدل دی صحیح شو کله ورته چې بیرته بایلر شه بایلر دې باندې کوم کلر چې موږ په لیر کې انتخاب کړی دا چې لیر ته موږ تلیو باغې د کوم لار ورته انتخاب کړی هغه لیر دی اپلای شي بیا کار کوم به باندې حالت صحیح شو دا دې خاطر دا زیړ نشو یعنی مطلب دا په صفر لیر کې کار شوی دی ګور په صفر لیر کې صرف دې رنگ تغییر کړی دی ګور لیر صفر دی رنگ تغییر صحیح کله چې دا انتخاب کوم دا هم لیر صفر دی رنگ تغییر دی کدا هم انتخاب کوم تاسو پوه شئ په دې باندې بیا راځو فارمیټ ته لیر ټولز ته او بل ورپسې لیکلي چې لیر پریویس مطلب دا چې دې نه مخکې چې کوم لیر کرنٹ هغې ته تللی ګور لیر پریویس انتخاب کړئ اپلاینسز والا کرنٹ وکنه بیا انتخاب کړئ بیرته هغې نه مخکې ته ځي صحیح شو لیر پریویس مطلب د دې نه مخکې چې یو حالت مخکې چې کوم لیر و همغه لیر ته دا بدل شي صحیح شو بیا راځو دا زموږ چې کله چې د سبم خلاص کړی به کار کوم سبب چې خلاص دا سبب چې خلاص کړی لیرونو کې کار کوو ما پلان خلاص کړی کنه دې لیرونه جوړ شي دې خاطر په دې کې موږ کار کوو صحیح دی تا که صفحه نه بخیر خلاص کړی نور لیر نه بنای کې یو لیر دوه لیر یو ډیفرنٹ پوینټس په نامه یو د صفر په نامه دا خو دې کې جوړ شوی دی پروژه باندې کار شوی دی بل کې لیر واقع نه انتخاب کوم ته ماته صفحه خلاصيږي ما دا چې څه کوم لیر تر ما حرکت وګورئ ټول لیر اوس انتخاب دي دوته چې نه ټول لیر مې انتخاب صرف دا لیر راته خو اپلیکیشنز والا لیر ګورئ اپلیکیشنز والا لیر دا ته نه دا راته خو دا خیر تاسو انتخاب یې هغه لیر به دا خو تاسو صرف دوه درې غوړ انتخاب کې ورته دوه لیر نه ماته خو کنټرول ورسره ونیسئ صحیح شو نو تاسو کنټرول ای کنټرول خو نه انتخاب صحیح شو ټول لیر مطلب لیر تر منځ حرکت یو لیر انتخاب یو ته ځي بل لیر انتخاب بل ته ځي پوه شئ پرې باندې پوهېږئ که نه دا لیر دا څنګه چې ګورئ انر صاحب دا لیر چې بندېږي دغه ځای نه ته به ما ته چې یو لیر راته وکړې دلته شین رنګ نه دا نور لیر نه پاتې کوم څنګه نه تا وویل نه لیر او لیر چې بدلوم دلته واک لیر دا کوي دوه لیره زه وغواړم چې روښانه وي دا نور نه ښه بیا هماغه لیره ښایي دوه لیره به انتخابوو موږ به نور نه ښایي ګورئ راځو فارمیټ ته لیر ټولز ته او په لیر کې چې انتخابوو ورته چې لیر واک صحیح دی کله چې زه لیر واک انتخاب کوم ګورم ماته دا ټول لیر نو راته ښیي زه نه صرف د صفر لیر راته وښیي ګورم د صفر لیر دغه یعنې مطلب دا چې ټول کار پرې صفر کې شوی دی صرف رنګ یې تغییر کړی دی ورته نه د اپلیکیشنز والا لیر ګورئ اپلیکیشنز لیر دلته نه ښکاري که نه شین رنګ چې موږ کوم اوس کله اپلیکیشنز غواړم ګورئ انتخاب صرف دا لیر ماته ښیي که صرف دا انتخاب کوم د دې لیر به ښیي که صرف دا انتخاب کوم دا به ښیي یعنې هر یو چې زه انتخاب کوم هغه به ښیي صحیح شو که دوه درې غواړم نو ورسره کنټرول ونیسئ ما ورسره ورته دا غواړم دا هم غواړم صحیح دی ورته نه دا د بیرته لرې شي دا ورسره غواړم
صحیح شو ورته نه دا لري شي دا سره غواړم که چېرته تاسو لیر په یاد نه دلته انتخاب درته سخت نوم یې په یاد لیکئ ورته نوم ولیکئ هلته به درته ډډ کېږي صحیح شوه اوس یې پوه شوئ که پوه نه شوئ دا ګوتې باندې کولی شئ لیر واک انتخاب کړئ صحیح شوه ټایپ نه بیا راځو فارمیټ ته لیر ټولز ته او په لیر ټولز کې بل لیکلي دي چې لیر میچ مطلب دا چې دوه لیره سره زه یو رقم کوم یو پراپرټیز و که نه میچ پراپرټیز خواص بدله یو دا چې لیر سره مکمل تغییري صحیح شوه ورته لیر میچ کله چې لیر میچ انتخاب کوم ته چې کوم لیر غواړي ورته هم دغه لیر غواړم انټر کوم چې انټر کوم ته ډیسټینشن لیر ورته هم دغه ډیسټینشن لیر دی صحیح شو مطلب دا چې هغه لیر ته انتخاب کوم لیر ته بدلې ورته هم دې لیر ته بدلوم ګوره چې کله دا انتخاب کوم دا به همغې لیر ته بدل شوی صحیح شو کوم لیر سره چې میچ مطلب د هغې په رنګ هم کړو کولی دې ته انتخاب کړئ لیر میچ صحیح شو هر شي چې په بل لیر کې ټول خواص دې ته راوړي صحیح دی هر شي چې بل لیر کې که هغه قلفي دا به هم قلفېږي که هغه فریز دا به هم فریز کېږي که هغې لاین ټایپ بدلېدي به هم لاین ټایپ بدلېږي که رنګ هر شي پوه شوې پرې بیا راځو فارمیټ ته لیر ټولز ته نن ټول غلي غلي یاستئ څنګه چل دی نور ډېرو بل لیکلي چینج ټو کرنټ لیر وایي کرنټ لیر ته بدل کا څنګه یو خو موږ دلته بر وویلې چې میک آبجیکټ لیر کرنټ مطلب دا چې کوم آبجیکټ موږ انتخابوو هغه لیر به کرنټ کړي یو دا چې نه چینج ټو کرنټ لیر چې کوم آبجیکټ زه انتخاب کوم هغه به کرنټ لیر ته بدلېږي چې کوم لیر زموږ کرنټ وي هغه آبجیکټ به هغې ته مکمل بدلېږي ورته چینج ټو کرنټ لیر کله زه انتخاب کوم ورته هم ګورې دغه آبجیکټ ما د کرنټ لیر ته بدل کړه صحیح چې انتخاب مې انټر کوم چې انټر مې ګورې کرنټ لیر وایي دغه صفر دی که نه کله دا انتخاب کوم دا به هم صفر وي پوه شوې په دې باندې بیا فارمټ ته راځم لیر ټولز ته راځم بلې لیکلي دي چې کاپي آبجیکټ ټو نیو لیر یو آبجیکټ یو لیر نه بل لیر ته کاپي کوم څنګه ورته چې کاپي آبجیکټ ټو نیو لیر ورته هم دغه آبجیکټ دی کاپي کوم یې کوم لیر ته کاپي کوي ورته هم دې لیر ته کاپي کوم صحیح ما چې بیس پوینټ انتخاب څنګه د کاپي شرایط دي همغه خبرې دي ورته هم دې کاپي کوم ګورئ دغه یې کاپي کړو که نه د کرنټ لیر هم دا اوس هغه دی که نه صفر دی دې خاطر صفر لیر کاپي شو د دې شکل لیر ته کاپي شو بل لیر صحیح شوه بیا راځو فارمیټ ته لیر ټولز ته او په لیر ټولز کې ورته انتخابوو چې لیر آیسولیټ یو لیر د نور دپاره محافظت لیر مطلب دا چې لکه دا د دې ترمنځ هغه یو قشر وي صحیح دی هغه سمبول دا ټول چې دلته د هغې کې شته ښه په دې ځای کې دغه چې دي دا باندې کلیک وکړئ سمبول نه شته دی پوهېږئ کله کله چې انتخاب کړو چې لیر آیسولیټ نو مطلب چې کوم لیر درته زه چې د ټول دپاره یو محافظه شي زه ورته هم دغه لیر چې کله انتخاب کوم انټر کوم ګورئ چې انټر کوم ټول نور بند شو صرف دغه لیر روښان دی مطلب د ټول دپاره محافظت شو که نه یو محافظوي قشر غوندې آیسولیټ چې دی هغې ته وایي محافظوي صحیح شو لږ ایزولیشن چې تاسو ورته وایاست چې قشر محافظوي کوم کې نه یو صاحب دا موږ هسې بدلول ډیلیټولی نه شو ختمولی نه شو صرف یو لیر کې موږ کار همدا اوس کېږي بس چې هغه زه کله کار کوم دغه لیر دی صحیح شوه بیا راځو فارمیټ ته لیر ټولز ته او په لیر ټولز کې بل پسې لیکلی چې آیسولیټ لیر ټو کرنټ ویو پورټ ښه کله چې موږ لیاوټ ویلې نو په لیاوټ کې موږ ویو پورټ جوړو په ویو پورټ مې بیا هلته ګورو چې ویو پورټ هلته آیسولیټ لیر څه کار کوي لیکلي لیر آیسولیټ بېرته انتخاب کوي ټول لیرونه بېرته روښانه کېږي صحیح شوه نه محافظت نه وځي بیا راځو فارمیټ ته لیر ټولز ته او بل ورپسې لیکلي دي چې لیر آف هر لیر تاسو انتخابوئ هغه به آف کېږي دا لیر آف وایي کرنټ دی خاطر ورته هم دا لیر آف ټول لیر آف شو صحیح شو بېرته راشئ فارمیټ ته لیر ټولز ته او ورته ټرن آن لیر آن بېرته ټول روښانه شو صحیح شوه بیا راځو فارمیټ ته لیر ټولز ته او بل ورپسې انتخابوو چې لیر فریز یو لیر راته فریز کا تاسو هم د فریز او آن آف ترمنځ فرقونه ویلي وو اوس کله انتخاب ده به نه فریز کېږي ولې نه فریز کېږي وایي ولې نه فریز کېږي کرنټ لیر نه فریز کېږي آن آف کرنټ کېږي نه دې سره مې شروع کړه استاد لیر کرنټ بني استاد لیر چې آف نه فریز کېږي لیر چې آف نه فریز کېږي معنی څه ته وایي
انت استاذ یو بل اپشن پاو چې او سره تا تا شوی دی تاسو لهر چې تا یې د خبر شي د کېږي استاد یو تاسو ته هم بل شی ویلو کنه ګورې مو ویل چې کوم لیر چې کرنٹ یې هغه فریز کیږي نه فریز تا ته نه بدلی صحیح دی او چې کرنٹ نه بدلی خلاص خبر او ان اف کې دا کار کوي تا لیر کرنٹ می اف کیږي صحیح دی او که لیر چېرته کرنٹ یې هغه تا کیږي نه ټي ایچ ډبلیو فریز کیږي نه صحیح فریز خو به تا ویلې خو لږ بیرته ګډه وډه کړله که نه د دې چې ان اف څه فکر اول مال تورې چې صحیح کې لاړې که نه اول کې صحیح و وګوره لیر ځای کا انتخاب کوم هغه وشو که مطلب دا کرنٹ لیر دا نه کېږي خو مخکې په ان اف کې وشو که نه ته صرف د یس نو آپشن راکړه دا نه کېږي بس خلاص پوه شو پرې باندې بیرته راشئ فارمیټ ته لیر ټولز ته وځئ چې تا لیرز بیرته روښانه شي یا چې ټي ایچ ډبلیو چې دی هغه شي بیا راځو لیر ټولز به لیکلي لیر لاک هر لیر تاسو انتخابوئ هغه به لاک کېږي بس انتخاب کړئ لاک صحیح شو بیرته راشئ ورته ان لاک تاسو لاک کېږي بیرته فارمیټ لیر ټولز او لیر ان لاک انتخاب کړئ بیرته ان لاک صحیح شو ټول لیر لاکی دا ټول خو چې نن هر لیر چې انتخاب کړی ما به لاک کېږي او دا ټول په صفر کې کار شي ځکه لاک کېږي صحیح شو بیا راځو فارمیټ ته لیر ټولز ته او لیر ټولز کې بل انتخابو چې لیر مرج مطلب دا چې موږ تاسو مرج ویلې په ایکسل کې دوه ځله ځای کوو چې مې یو جوړ کړم دې خاطر کولی شئ چې دوه انتخاب کې ورته چې یو ته جوړ کړم دې خاطر لیر مرج انتخابو ورته کوم ورته دغه لیر او بل ورسره کوم انتخاب داسې به وکړو چې یو څه حصه به چې دی په بل لیر ته بدلې کړو ښه لکه دې کې دی ټول دوه لیره کار شي دې ورته وایو چې دغه دې لیر ته بدلی شي صحیح شو اوس به راشو فارمیټ ته لیر ټولز ته ورته وایو چې لیر میرج کله مو چې انتخاب کړو ورته وایو دغه لیر دی ورته وایو بل دغه لیر دی انټر کوو صحیح چې کله مو انټر کوو ټارګېټ لیر کوم لیر ته بدلوئ که نه مطلب کوم لیر ته میچ کوئ دې لیر ته بدل نه شو خود بدل شي بل خطا شوی لیر ټول سره ورته لیر مرج دغه لیر د مرج شي انټر کوو صحیح ورته د لیر هغه د دې چې هغه نور لیرو چې هغه آرک کرداشین چې راغلی هغه د 2007 پروګرام راغلی چې هغه د خلکو خپل جوړ نه دي دې خاطر دې سره کار نه کوو ورته موږ بل لیر جوړ First was the format layer tool sort which layer merge. Please select object on layer to merge with the object thing. Say इंतखाब में enter करो तो select object on target layer. कम target हो तो that target layer में. सही शो उस वजह do you wish to continue तो yes. सही पूरी शो पे. मतलब इसे कॉलेज तक दूसरे object इंतखाब पे होता चाहिए वाले थे बदल का. सही शो. और बस लिख ली लाजी फॉर्मेट ता लेयर टूल्स ता और लेयर डिलीट हर लेयर ता इंतखाब के डिलीट बगैर द कारण सेव कर ले ने डिलीट शॉर्टकट नो खुद ले लेना सही शो वाई को बस है बस पे स्मॉल फिनिश्ड